أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالت أولي اليهود يهوديانو يد الله جلاس دا الله تعالى مغلولة تړلې شوی دی بند نعوذ بالله من ذلك غلت او دي تړلې شي یا تړلې شي دي یا د خیری انداز دي چې بند شي ايديهم لسند دوی ولعنوا او لعنت کړي شوی دی بما په سبب د هغه قالو چې دوی وایي د دوی چې څولې د دې په سبب باندې په دې باندې لعنت ده دې باندې لعنت ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک ته بخاری شریف کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې د الله تعالی دواړه لسونه کلاو دي څنګه چې الله شان سره مناسب ده مونږ دا غي تصور نشو کولای او دا دواړه لسونه ډک دي د الله تعالی او څومره چې د دنیا ولا او د دنیا کې دا غنه راخلی هغه کمی ګنا کې کمې ناراضي او به مثال ورکړی د بمبي حدیث کې چې دومره نه کمیږي لکه یو ستنه په دریاب کې د اوبو کې ورکه کې او به راوبسي او بیا وګوري چې وبو څومره کم شي او دا اوسه پورې چې الله څه ولګول او د خلکو استعمال کړ د الله تعالی په دلاسونو کې او د الله تعالی په نعمتونو کې کمې نه دراغله په دې مال کې کمې نه دراغله د الله سره چې سړي او دوی وایي چې الله نعوذ بالله د الله ستړل شوی بل کې یادا هو لاسونه د هغه د الله تعالی مبسوطتان هغه خلاص دي کلاو دي باسط کلاو ته ویل کیږي لکه څنګه چې د الله تعالی د نمونه یو نوم هم ده ينفق اغا خرج کوي الله تعالی کیف یشاء او څنګه چې وغوړي ولا یزيدن او خامخ زیاتای کثیرا ډیر د پاره منهم د دوینا ما هغه انزل نازل شوی دی الیک تا طرف تا من ربک دستا رب طرفنا پس کې زیاتې کوي طغیانا بسر فرمانی کې سرکشی کې وکفر او کفر کې والقینا او موږ واچولا غرد ولا بینهم د دې په منځ کې العداوه دشمنی والبغضاء او بغض کنا الى يوم القيامه تر ورځې قیامت پورې بیګم تاسو ویلی ولته اتر شو د يهوديانو عیسایانو په خپل منځ کې د دې هغه مذهبي دشمنی کلمہ هر کلا اوقدو چې دی بلکی تاسو ما او معنا کړی و مخکې سوره بقره کې تشریح این دنته ویل کی هغه شی چې و راخلی هر کلا چې دوی بلکی نارن اور للحرب د جګړې د پاره اطفئها نو مړ کی اغا الله ولا تعالی مړ کی اغا اطفئ الله دا مړ کی الله تعالی ويسعون او دوی کوشش کوي فل ارض پسماکه کی فسادن د فساد دغه نن سبا شروع کړي والله ولا تعالی لا يحب نخوخي المفسدين فساد کوونکی ولو ان کچيري اهل الكتاب اهل کتابو امنو ایمان راوړې وي واتقوا او بیا پرهیزګاران شي وي تقوا اختیار کړی وي لکفرنا نخامخه مونږ بلری کړی وي عنهم د دینا سیئاتهم د دې ګناهونه یعنی بوج د دې ګناهونو ولا ادخلناهم او مونږ به داخل کړی وي دوی د الله د تاکید لپاره ده یعنی خامخه مونږ داخل کړی وي دوی جناتن بباغونو کې النعیم د نعمتونو نډک الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي ولو انهم او کچری دوی اقام التوراۃ اقامت التوراۃ کړه وي قائم ستلې وي تورات والانجیل او انجیل وما او هغه انزل نازل شول الیهم دوی طرف ته نور احکامات من ربهم د دې طرف طرفنا نو الله به څه کړی وي او دا وعده مون سره د الله تعالی نو الله به ادا کوله لا اکلوا نو خړلې به وي دوی من فوقهم د بره طرفنا ومن تحت او د لاندې ارجلهم د خبود دوینا برنه بم الله ور کړی وي لاندې نه مراد څه ده برنه الله رحمت باران راولې وي نعمتونه به راولې وي اولاد نه به دې فصلونه وغیرہ څنګه چې زموږ د نعمتونو نور درایي د دې کاروبار کې برکت شوه وي ادال بنور کټي ور کړی وي منهم د دوینا ان ځنه د دوینا امه یو ډله ده مقتصده چغا
درمیان دا میان رو دا پمنس کی دا مقتصدتن چې میان رو دا وکثیر او ډیر منهم د دوینا سا ډیر بد ما هغه يعملون چې هغه کوي ډیر د دوینا هغه دي چې بد عمل دي یا ایها الرسول اے پیغمبر دا ډیر شدید ترین او خطرناک آیات ته په دې باندې ځان زما په درس کې ان شاء الله تاسو ته احساس ذمہ داری بخامخ ملایږي نو هغه دی وخت کې د دې آیت کې ډیر زیاته د احساس ته د ذمہ داری نو دغه ذمہ داری احساس تاسو په ځان سره واخلئ او دنه مغیر تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امت د هغه انعامات او حقداري نشي کېدل او دا تفصیل په سورته انعام کې په سورته آل عمران کې تر شوی او آیت نمبر 90 نواخله تر 110 پورې تقریبا یا ایها الرسول اے پیغمبر بلغ پورا سوا تبلیغو کا بلغ بلاغ رسول ته ویل کیږي تبلیغو کا اورا سوا د تشی تبلیغو کا ما د هغه شی اورا سوا انزل نازل شوی دی الیکتا طرف ته یعنی دا قران خلقو ته اورا سوا د دې دعوت ورکا نو چې رسای غزایره خبره تا ته بزدوینه ولا برسای نو هر یو کار چې کوي خپل باول کوي نو زدای کا او خلقو ته اورا سوا الیکتا طرف ته من ربک استا درف طرفنا وان او کچيري وان او کچيري لم نا تفعل تو کداسي وان لم تفعل کچيري داسي ونکل ان دا کار دی ونکلو دا دعوت دی ورنکو د قران فما بلغت نتاب نوی رسولي ان تاب د تبلیغ حق ادا کړي نه رسالته رسالت د هغه پیغام رسانی د هغه د الله پیغام رسانی به کړي نه کدی کې سستی وکړه والله اول تعالی یعصمک بچکی وتا من الناس دخلقنا زکه چې دا دعوت کار چې ته کوي نو مشکلات برازي دشمنی برازي فکری برازي غمونه وغیرہ وغیرہ او دا متاسو مخکې ویل دي ور بیا تاسو باقاعده شرطن درته دا خبره کومه چې تاسو دا کار شروع کړئ دا یو آیت به تاسو ته عملی تور باندې او د دې هغه به تاسو راځي دا قران رسول شروع کا مخالفت به شروع شي بعد دې نه مخالفت شروع شي بیا څومره ته ډیر رسوا څومره ډیر خلکو ته وایي دومره ډیر مخالفتونه فتوی او دمکیان او څو وغیرہ وغیرہ موږ دلته ګول چوکي درس کوو جمعې ورځې یک یو درس ته جمعې ورځې هغه مریدانو خلکو بد لګي بیا دومره هدا پورې لاړ شي چې کله باقاعده د مرګ فتوی را کوي مرګ د وغیرہ وغیرہ خبر او دا خبر الله تعالی کړی درته چې والله او تعالی یعصمک من الناس خلقنا بدی بچی نو موږ ته اوسه پورې الحمدلله څه تکلیف چانه ورسېدې شو او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او نه چې کله دا کار ته کوي دا برسي الله وعده کړی او دا خبره الله ولې وکړه دي چې چلا به خلکو نه بچ کړي دا د کار پر کولو کې لازم نتیجه دا به سره کی دا د خوف او دا وغیرہ برازي نو ته دې نه به غم مکوا الله به تاسو را بیا ملګری وي الله به بچ کړي والله یعصمک من الناس الله به بچ کړي د خلکو نه ان الله بشکل تعالی لا يهدي لا نخي القوم اقوم تا الكافرين چې کافر دي لا يهدي القوم الكافرين لا نخي کافر قوم تا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په تاریخ کتابونو کې کم از کم 17 دفعه حمله شوې ده ولسل او دغه حمله بیا چې کومه طریقې سره الله رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کړي ده تاسو ته ټول تاریخ کې معلومي يهوديانو برنکانه غرزول د يهوديانو غزهر ورکول د منافقینو په غلار کې لار دیول چې دولس کسانو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده نمونه خدل دا غي اومدارنګي په مکی کې دا غي په کور کې دا غي راته ویدل او بیا دا غي دومره لوی بهرینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې حفاظت سره وتل او بیا په غار ثور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا غي راګریدل او بیا هغه کافر چې پیغمبر علیه السلام یې ګیر کړو باقاعده او الله تعالی دا اسباب هغه کې خاصه کړل نو دا غي عملی نمونه ده او دا نمونه الله تعالی په سورته انفال کې خود له هم ده چې ما غي سره ملګرتیا کړو او تاسو سره ملګرتیا کیږم دا غرنګ هم دا رنګ ټول پیغمبرانو تاریخ ته یوسف علی السلام والا څنګه وساته ابراهیم علی السلام تنها والا څنګه وساته پور کې څنګه بچو نمرود په دشمنی کې څنګه بچو فرعون موسی علی السلام والا څنګه بچو په دومره لوی دربار او دومره لوی قوت کې هم دا غرنګ د هر یو پیغمبر واقع ده هم دا کرنګي اوس هم دا ودا باخره پوری هم قل او یا اهل الكتاب اهل کتابو لستم نیتاسو علی شیء پېد شی باندې حتا ترغه وخت پوری ان تاسو ته د تورات په بنیاد باندې چې کمی الله درجه در کړی دي دا به نه ملاويږي تر هغه وخت پوری تقیم التوراۃ چې تاسو قائم ساتي تورات والانجیل او انجیل وما
انزل چې نازل شوی دی الیکم تاسو طرف ته من ربکم تاسو درب طرفنا او مونږ ته هم دا خبره چې تاسو دې